کانونه د افغانستان ملت شتمني ده. د افغانستان اسلامي امارت د دې شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او هوساینې لپاره د دوامداري او مؤثرې استفادې په خاطر په ډیر دقت کار کوي. امارت اسلامي د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي دي چې په تطبیق سره به یاد سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او عواید یې د اقتصادي پرمختګ او د فقر له منځه وړلو په موخه د بنسټیزو او ملي پروژو په تطبیق ولګوي. همدارنګه د قانونو استخراجي سکتور کولی شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت د پخوانیو قراردادونو د مدیریت ترڅنګ د پورته موخو د ترلاسه کولو لپاره په 1401 لمریز کال کې د کوچني مقیاس شاوخوا 80 او د لوی مقیاس 2 قراردادونه، یعنی د کندهار ولایت د سمټو خامو موادو او د کشکري د تیلو قراردادونه خصوصي سکتور سره د آزادې داوطلبۍ په پایله کې عقد کړي دي. د کوشتپې کانال د تمویل په موخه وزارت د سرپل ولایت د بلخاب ډبرو سکرو کانونه ملي پراختیا شرکت ته په قرارداد ورکړي دي. کابل ښاریانو ته په ژمي کې په ارزانه بیه د ډبرو سکاره عرضه کړي دي. د میسینک کان قراردادي چینی شرکت سره مذاکرات روان دي ترڅو د کان عملی چارې پیل شي. وزارت په ټاپي پروژې په جدي توګه کار کوي او په همدې لړ کې د دوست هیواد ترکمنستان پلاو سره په لوړه او تخنیکی کچه ناستې کړي دي او اوس مهال په هیواد کې د غازو د مصرف په مواردو کار کوي. وزارت په خپلو تخنیکي انجنیرانو په 25 ولایتونو کې 493 کاني ظواهر او کاني ساحې په ابتدایي توګه سروي کړي دي. د هرات ولایت د اوسپنې او د غور ولایت د سرب او جست قانونو 8 بلاکونه داوطلبۍ ته سپارل شوي چې اسناد یې د بین الوزارتي کمیټې له ارزونې څخه وروسته اقتصادي کمیسیون ته لیږل شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ساحې، د سمټو خامو موادو ساحې او د تخار ولایت د سمتي ساحې سره زر په لوی مقیاس قانونه داوطلبۍ ته سپارل شوي. د مرمر، تراورتین، ګرانیت او تالک ډبرو 12 لوی قراردادونو تخنیکی بستې چمتو دي چې ډیر زر به داوطلبۍ ته وسپارل شي. وزارت د چارو ښه سمون او روڼتیا په موخه د قانون او کانکندنې مقرره چمتو او عدلي وزارت ته لیږل شوې ده. د منرالونو ملي پالیسۍ او په رڼا کې 9 تخنیکي او حمایوي پالیسیګانې تدوین شوي دي. شاوخوا 10 کړنلارې ترتیب شوي دي چې له جملې څخه د حرفوي کانکندنې او د ډبرو سکرو قانونو رسمي کولو کړنلارې یادولی شو. باید وویل شي چې وزارت د غیر قانوني کانکندنې مخنیوي په هکله جدي ده او د عاملینو سره به قانوني برخورد کوي. له نیکه مرغه وزارت په ډیرو هڅو او په ښه مدیریت وکړی شول په 1401 لمریز کال کې 19 میلیارده او 500 میلیونه افغاني عواید په شفافه توګه د بانکي سیستم له لارې راټول کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت اهداف یا وظایف: د افغانستان د کاني زیرمو تنظیم او مدیریت، د قانونو په سکتور کې د کورنیو بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د زمینې برابرول، د پایدار انکشاف د معیاراتو مطابق د کانکندنې جوازونه او قراردادونه لاسلیک او مدیریت کول، د هیواد اقتصادي وده کې د قانونو سکتور د فعال رول تأمینول، هیواد کې د متوازن انکشاف اصل په نظر کې نیولو سره د منرالي او نفت و غازي سرچینو انکشاف او لومړیتوب، د الکتروني سیستمونو په استفاده او انکشاف سره د شفافیت او حساب ورکونې تأمین،
چې الحمدلله د اسلامي امارت د بیا حاکمیت سره موږ په پورتنیو ټولو برخو کې ډېر پرمختګونه لرل، کو هغه د قانونو مدیریت او تنظیم برخه ده، کو هغه د پانګونې جلبول دي، او کو هغه دارنګ انکشاف ورکول دي، د قراردادونو تمدیدول دي، یا نوې قراردادونه کول دي، یا فزیکی سیستمونه په الکترونیکی سیستمونو باندې بدلول دي. په دې ټولو برخو کې الحمدلله موږ کافي پرمختګونه کړي دي او ډېرې لاسته راوړنې لرو. د کانونو او پټرولیم وزارت د کارمندانو مجموعي تعداد په ټوله کې وزارت 2250 کارکونکي لري، چې له هغې جملې څخه 1409 مرکزي او 280 ولایتي کارکونکي دي. دا هغه کارمندان دي چې وزارت پورې اړه لري. د یادونې وړ ده چې د کانون و پترولیم وزارت 2 تصدی لري. 2 تصدی مربوط وزارت معدن و پترولیم می شود. یک تصدی افغانگاز است و دوم تصدی زغال سنگ شمال است که ما در تصدی افغانگاز به تعداد 900 کارمند داریم و در تصدی زغال سنگ 816 کارمند داریم. نو په دې سره د وزارت او د تصدی مجموعي کارمندانو تعداد 3941 کسان کیږي. په 1401 کال کې د قانون او پټرولیم وزارت عمده لاسته راوړنې د اداري اصلاح او انکشاف په برخه کې د تشکیل، اصلاح او تطبیق. د قانون او پټرولیم وزارت د 1401 کال تشکیلاتي جوړښت د قانون او سکتور اړتیاو په نظر کې نیولو سره ل بیا کتنې او اصلاح وروسته د افغانستان اسلامي امارت له لوري تصویب شوی دی. د مسلکي او متحدو کارمندانو د جلب په موخه 540 تنه د وزارت په خالی هغه مرکز کې او په ولایتونو کې 540 بستونه اول 540 خالی بستونه اول تنه په قراردادي یا انټي بستونو کې استخدام شوی دي. د یادونې وړ ده چې د قانونو څخه د ښې ساتنې په موخه 200 تنه بالمقطع کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې استخدام شوی دي. دا په تیر کال کې 200 کسان هغه کسان چې مسلکي او ورسره د دې په ضمن کې ژمن او متحد کسان چې هغه به د قانونو نظارت او څارنه کوي بالمقطع 200 کسان هم استخدام شوی دي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون او ملکی خدمتونو انسټیټیوټ په همکارۍ د وزارت کارمندانو ته د اداري اجراءاتو د موثریت، اداري معلوماتو وسته، کمپیوټري زده کړې، اداري مسلکي او مهارتي پروګرامونو په برخه کې 558 کارمندانو ته روزنیز پروګرامونه جوړ شوي دي چې وخت په وخت باندې دغه د تشکیلاتو په برخه کې، د روزنې په برخه کې او د ضرورت په اساس باندې د نویو بالمقطوي او نور بستونوي هغه وخت په وخت باندې اجرا شوي دي. دویمه برخه د قانونو سروېګانې. د هیواد په کچه د نویو قانونو د پیژندنې په موخه د دې وزارت د سروې ټیمونه په دوامداره بڼه لګیا دي، نقشې جوړوي، جیولوژیکي راپورونه جوړوي، د قانونو لابراتواري نمونې په مرکز او ولایتونو کې په لابراتوارونو کې ټیسټ او ګوري. په دې موده کې د قانون او پټرولیم وزارت په 15 ولایتونو کې د بیلابیلو منرالونو 493 کاني ظواهر او معدني ساحې سروې کړې دي. د تخنیکی بستو یعنی ساحوي راپورونو، نقشو، زیربطو اداراتو موافقه اخیستل له چمتو کولو څخه به وروسته یاد ساحې او کاني ظواهر داوطلبۍ ته وسپارل شي چې په فعالیدو سره به زورګونو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي او د اسلامي امارت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د یادونې وړ ده چې په دې موده کې څه باندې 9122.5 کیلومتر مربع د معدني موادو مختلفې سروېګانې، 3 جیولوژیکي نقشې، 900 د مختلفو منرالونو نمونې اخیستل شوي او ورباندې 1540 لابراتواري تجزیې ترسره شوي دي. دلته یو خبره باید یاد کړو چې موږ د قانون او پټرولیم وزارت کې د لابراتوارونو یو ریاست لرو چې د اسلامي امارت له راتګ مخکې وړاندې
د دغه ریاست ډیر ماشینونه لابراتواري ماشینونه هغه فلج غیر فعال وو چې د امارت په راتګ سره ډیر ماشینونه هغه بیرته فعال شول او وس ډیر نمونې داسې دي چې هغه کو د وزارت مربوط وي یا د خصوصي سکتور مربوط وي هغه راځي او دغلته زمنګ په خپلو په وزارت کې چې کوم لابراتوارونه دي په هغه کې ټیسټ کوي او دغه نتیجه دلته معلومیږي. نو مخکې پخوا دغه یو مصرفي ریاست وو اوس په یو عایداتي ریاست باندې بدل شوی دی چې په دغه طریق باندې چې کله تجاران راځي خصوصي سکتور خپل نمونې راوړي نو د یو طرف ناغینه پیسې دغه کیږي وزارت عایداتو کې اضافه کیږي او بل طرف نه په داخل کې هغه ته مشکل هم نه وي. د کوچني مقیاس قانونو قراردادونه د کوچني مقیاس قانونو د طلبي پروسه په پوره رونتیا سره د قانونو د شرکتونو د نمائندګانو په حضور کې د رقابت لپاره وړاندې کیږي ترڅو په ښه قیمت او د هیواد د لوړو ګټو په نفع قرارداد صورت ونیسي. دلته باید دا خبره یادونه وکړو چې د قانونو وزیر هغه دا صلاحیت لري د قانونو د قوانین لمخې چې د کوچني مقیاس قراردادونه هغه په خپل دغه باندې یو چاته چې وغواړي په قرارداد باندې ورکي خو بیا هم وزیر صاحب رهبری تر اوسه پورې چې څومره قراردادونه ورکړي دي که هغه د کوچني مقیاسي او که د لوی مقیاس وي خو ټولې هغه ازادې د طلبۍ د لارې ورکړي دي. په هغې کې هېڅکله دا په نظر کې نه دی نیول شوی چې دا د کم سمت دی د کم ژبې دی د کم قوم دی بلکې یوازې هغه اولیا ګټو ته او منافعو ته کتل شوي دي د هغه په نظر کې او هغه ژمنو او تعهداتو ته د شرکتونو کتل شوي دي او د هغه په رڼا کې قراردادونه په قانون په قرارداد باندې ورکول شوي دي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو لکه کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، ارزګان او هلمند ولایتونو کې په ټولنیز ډول له اویاو تر اتیا کوچني کانونه چې مرمر، خامګچ، تراورتین، فلورایټ، مالګه، سوربوجست، کلسیټ، نفرایټ او کرومایټ پکې شامل دي. داوطلبۍ ته وړاندې شوي او د ارزونې وروسته د جوازونو ورکړې لپاره ورباندې کار شوی. د یادونې وړ ده چې یاد قراردادونه د تاییدۍ په موخه د ریاست الوزرا محترم اقتصادي معاونیت ته په مسلسل توګه شریک شوي دي. د قراردادونو د لغو یا تمدید په موخه د کوچني مقیاس 9 شرکتونو قراردادونو په اړه د موظفې کمیټې لخوا د شته اسنادو له مخې بررسي ترسره شوې او نهایي پریکړو لپاره مربوط ولایتونو ته استول شوي دي. قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پلور د قیمتونو د جدول او یا ځانګړي طرز العمل له مخې صورت نیسي چې په میلیونونو افغانۍ عواید لري. د نوموړي طرز العمل له مخې بهر ته د مختلفو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لکه لاجوارد، ابراک، تالک، تراورتین، نفرایټ، سوربوجست، فلورایټ، زمرود، بیروج او داسې نورو ډبرو صادرات تنظیم شوي. د شمالي ولایتونو د زرشویي فعالیتونو سروې د بدخشان او تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د سرو زرو یا زرشویي فعالیتونو د وضعیت ارزونې په موخه د دې وزارت د سروي، جیولوژي او مالی و اداري محترم منصبانو په ګډون او د تخنیکی انجنیرانو په ملتیا یو با صلاحیت او پلاوی یاد ولایتونو ته سفر کړي. په دې سفر کې د سرو زرو 26 بلاکونه سروي شوي چې د همدې سروي لروي ټوله ساحې اعلان ته وړاندې شوي او اوس اجازه لیکونه ورکول کیږي. د معدني موادو پروسس اجازه نامې د معدني موادو د پروسس د تشویق لپاره 15 شرکتونو ته د پروسس اجازه نامې صادر شوي چې پکې مختلف منرالونه لکه مرمر، نفرایټ، تالک، ساختماني مواد او نور منرالونه شامل دي. هڅه دا روانه ده چې څومره خام مواد دي هغه ټول باید په داخل د هیواد کې هغه لپاره د پروسس زمینه برابر شي او په داخل د هیواد کې هغه پروسس شي ترڅو موږ صادرات ولرو د خام موادو نه بلکې د هغوی نه چې کوم شی نه جوړیږي د هغه صادرات ولرو. د لوی مقیاس قانونو قراردادونه د لوی مقیاس قانونو پروژې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې موقعیت لري په لاندې ډول دي. د لاسلیک پروژې مدیریت دلته د لوی مقیاس موږ 2 قسم پروژې لرو. یو هغه پروژې دي چې پخوا
لاسلیک شوی وي یا په قرارداد ورکول شوی وي موږ د هغې مدیریت کړی دی او یو هغه پروژې دي چې د امارت د راتګ یا په تیر 1401 کال کې هغه لاسلیک شوي دي او دارنګې هغه مدیریت شوي دي. د کونړ ننګرهار د مرمرو پروژه او پروان ولایت د تراوټین پروژه یا د پروژې منظور شوی او د ګټه اخیستنې جواز ورکول شوی چې قرارداد او داوطلبي مخکې په 1498 هجري شمسي کال کې ترسره شوی وه. دا د تیرې ادارې په وخت کې دغه داوطلبي او قرارداد شوی خو البته موږ په تیرو وختونو کې د هغه ښه مدیریت او دارنګې څارنه او نظارت کړی دی. د هرات ولایت د مس شیدا پروژه دا پروژه چې مخکې په 1499 کې داوطلبۍ ته سپارل شوی او قرارداد شوی او د اکتشاف په مرحله کې قرار لري. په 1401 کال کې 14 پروژې چې په مختلفو مراحلو کې قرار لري دا هغه د لوی قانونو مختلفو پروژې دي چې په مختلفو مراحلو کې قرار لري. تفصیلی پلان دی ډول دی. ننګرهار ولایت کې د تالک شپږ پروژې یا د پروژې د بلاک بندۍ مرحله کې قرار لري چې د بلاک بندۍ په بشپړېدو سره به نورې چارې پیل شي. د هرات ولایت د غوریانو اوسپنې پروژې 4 بلاکونه او د غور ولایت د سربوجست 4 بلاکونه یا د پروژې چې مخکې په اعلان ورکړل شوی وي یا د پروژو ته شرکتونو خپل پروپوزلونه وړاندې کړي چې د بین الوزارتي کمیټې لخوا بشپړه ارزونه ترسره شوې او د ارزیابۍ نتیجې د نهایي تصمیمونو لپاره اقتصادي کمیسیون او د امیر المؤمنین حفظه الله له دفتر سره شریک شوي ترڅو یادو پروژو د لاسلیک په موخه له اړوندو شرکتونو سره مذاکرات نهایي شي. دا 2 پروژې ډېرې لویې پروژې دي چې په هره پروژه کې پروژې 4 بلاکونه لري او په هر بلاک کې به په سلګونه میلیونه ډالر سرمایه گذاري کیږي. اعلان ته ورکول شوی ټول مراحل هغه تقریبا نهایي شوي دي او اقتصادي معاونت او امیر المؤمنین دفتر سره شریک شوي او تمه ده ان شاء الله چې په نږدې وختونو کې به د دې پروژو قرارداد وشي. کو د دې پروژو قرارداد وشي نو په دې سره به په ټول هیواد کې یو اقتصادي تحرک رامنځته شي خصوصا په هغه ولایتونو کې چې دا قانون په قرار لري چې هغه د هرات ولایت او دارنګ د غور ولایت دی. غور ولایت یو پسمانده ولایت دی او ډیر وروسته پاتې ولایت دی. کو چیرې دا پروژې ان شاء الله شروع شي نو په دې سره به الته په میلیونونو بلکې په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري وشي او یو لوی اقتصادي تحرک به الته رامنځته شي او ډیرو خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي. کندهار ولایت د شورندام د سیمنټو پروژه دا پروژه هم د دې تقریبا 2 ځل د اعلان ته وړاندې شوله او بل اخره څو وخت مخکې د احمد نبی زاده شرکت سره د 1401 کال د هود د میاشتې په 20 نیټه د دې هغه قرارداد لاسلیک شو چې هغه بله ورځ رسما د افتتاح وشوله او عملا د کار چارې پیل شولې. د هرات ولایت د زندجان د سیمنټو پروژه دا پروژه هم په تیر کال کې تقریبا 3 ځل اعلان ته ورکول شوی او کم داوطلب شرکت چې د هغه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی وزارت دغه پیشنهاد ترتیب او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت ته د هدایت اخیستلو په موخه لګل شوی چې ان شاء الله د دې په نږدې وختونو کې جواب ترلاسه کوو. د هرات ولایت د نیک ساحې د ډبرو سکرو پروژه د هرات ولایت د نیک ساحې د ډبرو سکرو پروژه دا هم مدثر بلال حبیب د استخراج او پروسس شرکت سره د دې قرارداد شوی دی. د مرمر تراورټین او ګرانیټ شپږ پروژې چې د هرات مرمر کاپیسا مرمر پروان مرمر بامیان مرمر ننګرهار مرمر میدان وردک تراورټین او دایکنډي ولایت ګرانیټ پکې شامل دي. اعلان ته سپارل شوی وي چې یوازې د هرات مرمر پروژې ته په شرایطو وړ شرکتونو خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي او د پاتې پروژو چارې نه دي بشپړ شوي. په دې کې صرف یوازې دغه د هرات ته واجد شرایط شرکت موندل شوی دی او نور لا تر اوسه همداسې دي. د تخار ولایت سمتي ساحې سرو زرو پروژه د تخار ولایت سمتي ساحې سرو زرو پروژه 1411 میاشت 22 تاریخ باندې داوطلبۍ لپاره اعلان ته سپارل شوې ده چې دغه تم اوس شرکتونه خپل پروپوزلونه جمع کوي او که چیرې دغه پروژه هم په قرارداد باندې ورکول شي دغه د سرو زرو کان نو دلته ډېر په زورګونو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کیږي سرمایه ګذاري کیږي دغلته به ان شاء الله یو لوی اقتصادي تحرک رامنځته شي. د نفت او غازو پروژې د قشقري د نفتو استخراج لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د قشقري د قرارداد د تیرې ادارې په وخت کې یو چینایي شرکت سره شوی بیا یو طرفه
د تیرې ادارې لخوا هغه لغوه شوی او فسخه شوی چې د اسلامي امارت پر راتګ سره بیا ځلې هغه شرکت سره مذاکرات شروع شول او غوښتنه وشوله چونکې هغه شرکت کار نه کوي بیا مقابل کې د چینایانو غوښتنه وشوله چې بل شرکت راوړاندې کړي نو بیا هغوی د سپیک په نامه باندې یو بل کمپنۍ راوړاندې کړه او هغه سره مذاکرات وشول هغه پخواني شرایط چې کوم هغه ورسره په قرارداد کې ځای په ځای شول او نوي شرایط چې د هغې پوره تفصیل چې کله قرارداد امضا کېدو په هغه ورځ باندې وزیر صاحب رسنیو ته وړاندې کړی و 15 داسې نور شرایط چې هغه ټول د افغانانو او د دې ملت په ګټه باندې وو د هغې په رڼا کې چینایانو سره هغه قرارداد ترسره شو او اوس فعلا دپاره هغه چینایان راغلي دي چینایي انجینران او دارنګې زمونږ همکاران هلته په ساحه کې دي او کار روان دی په هغه باندې د شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې د 94.15 کیلومتره پایپلاین پروژه د یادې پروژې 50% چارې تیرو کلونو کې تکمیل شوي او پاتې برخې د نوي کال په بودیجه کې شامل شوي ترڅو پاتې تدارکاتي کارونه تکمیل شي د کټواز نوتي حفظې مقناطیسي او جاذبوي هوایي سروې پروژه دا پروژه هم د دې قرارداد په تیر ادارې وخت کې د یو چینایي شرکت سره تقریبا د 8 میلیون ډالر په بدل کې شوی چې د اسلامي امارت پر راتګ سره بیا ځل هغوی سره مذاکرات وشول خبرې وشولې او خوشبختانه هغوی وعده وکړه چې موږ به د دغې حوزې سروې البته دا هوایي سروې ده دا چې د تیر حکومت سره د 8 میلیون ډالر په بدل کې شوی و موږ به په وړیا توګه باندې د دې سروې کوو او تمه ده چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې د دغې سروې شروع شي د مسو عینک پروژه د افغانستان د اسلامي امارت پر راتګ سره د کانون او پټرولیم وزارت او چینایي کمپنۍ MCC/GCL ترمنځ د دې پروژې د تطبیق په موخه څو ځله حضوري او انلاین ناستې ترسره شوي چې دا مهال د کانون او پټرولیم وزارت او بین الوزارتي تخنیکی کمیټې متخصصین د چینایي لوري سره د اړینو موضوعاتو د بررسۍ په موخه په خبرو بوخت دي د یادونې وړ چې په ساحه کې باستاني آثارو او استملاک کارونه باندې هم کار روان دي څو ورځې مخکې هم دغه کمپنۍ مرستیال سره وزیر صاحب یو لیدنه لرله چې په هغه کې ډېره حده پورې بحث وشو او دغلته یو قدیمي آثار پیدا شوي دي چې د هغې د حل په موخه باندې هم د اطلاعات فرهنګ وزارت سره کار روان دی څو پورې دغه مشکل د لارې نه دفع شي او په دې حیاتي پروژه باندې کار شروع شي د ټاپي پروژه د افغانستان اسلامي امارت راتګ سره سم د وزارت ټاپي پروژې ته لومړیتوب ورکړ او یا د پروژې د عملي چارو د پیل کېدو او کارونو کې د چټکتیا پیدا کېدو په موخه د ترکمنستاني هیئت سره ګډې ناستې وکړې د هوکړې له مخې توافق وشو چې د تورغونډۍ څخه د هرات د ګذرې ولسوالۍ پورې 153 کیلومتره په اوږدوالي سره به د پروژې د هرات برخې یا پایپلاین جوړ شي همداشان به د ګذرې ولسوالۍ څخه د هرات تر صنعتي پارک پورې د 10 کیلومتره په اوږدوالي پایپلاین هم جوړ شي چې دا به د هرات په ولایت کې د پروژې د تطبیق برخه وي له دې وروسته به د پروژې دوهمه برخه چې د فراه نیمروز هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي د پروژې د مسیر د ځمکو د استملاک چارې پیل شي چې دا به د پاکستان او هندوستان هیواد ته د پایپلاین غځولو زمینه مساعده کړي د یادولو وړ چې د ټاپي پروژې همغږۍ په موخه د کانون او پټرولیم وزارت او د ټاپي لیمیټډ شرکت له رئیس سره په تیر یو کال کې لاندې موضوعاتو باندې کار شوی دی د ټاپي پروژې د ځمکې استملاک په موخه د افغان ډینامیک ویژن له خصوصي شرکت سره د تخنیکی خدمتونو په اړه هوکړه د ټاپي پروژې د غازو د لیک د تړون د مسودې چمتو کول د ټاپي پروژې د پیل او پای په اړه د ترکمنستان له استازي سره خبرې اترې کول همدارنګه د کانون او پټرولیم وزارت د صنعتکارانو کورنیو او نورو ذیدخل اداراتو سره په ګډه کار کوي ترڅو د ټاپي پروژې د غاز د مصرف لپاره روښانه پلان ترتیب کړي چې په دې موخه اوس د دقیق ارقامو د راټولولو او تخنیکی او اقتصادي څېړنو په اړه کار روان دی د یادونې وړ چې صنعتي پارکونو او د استوګنې بلاکونو یعنی کورونو ته د غاز د ویش لومړنی پلان طرحه جوړه شوې چې د پانګونې په موخه د نوموړې طرحې ډیزاین او تخمینی مصارف به له ترکمنستان لوري سره شریک شي د قوانینو اصلاح د انکشافي پالیسیو جوړول او د پانګونې هڅول قوانین مقررات او طرز العملونه د امیر المؤمنین حفظه الله د عالی مقام د حکم پر اساس د قانونونو
د کان کیندنې مقررې او همدارنګه د هایدروکاربونونو د قانون او مقررې تعدیلات چمتو او د فقهي تخریج سره یو ځای عدلي وزارت ته د تدقیق په موخه شریک شوي دي. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د حرفوي کان کیندنې سکتور لپاره طرز العمل او جواز لیک ترتیب شوی دی. د کانون او پټرولیم وزارت د رهبری جلسې د پریکړې په اساس د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنې رسمي کولو لپاره طرز العمل او جواز لیک ترتیب شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت د ډبرو سکرو مدیریتي طرحه جوړه کړې ده چې په پلي کېدو سره به د یاد سکتور چارې لا ښه تنظیم شي. د ساختماني موادو څخه د استفادې طرز العمل چمتو شوی چې د یادو موادو مدیریت د همدې کړنلارې په اساس تنظیمیږي. په لومړي ځل د تالک ډبرو د تزویني ساختماني ډبرو د صادراتو د کان کیندنې په فعالیتونو کې د داخلي تولیداتو څخه د استفادې پالیسي او د سرو زرو پالیسي مسودې چمتو شوي دي. د وزارت د چارو د لا ښه تنظیم په موخه د 4 مختلفو تخنیکی او اداري کړنلارو په چمتو کولو کار روان دی چې په لنډ وخت کې به بشپړ شي. پلان او پالیسي د قانونو سکتور لپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله او کلن کاري پلانونه چمتو شوي دي او د دې پلانونو تطبیقي پلان هم ترتیب شوی چې د وزارت چارې د همدې سند په اساس پرمخ وړل کیږي. د پالیسیګانو یعنی د قانونو ملي پالیسي، د صنعتي موادو پالیسي، د ساختماني موادو پالیسي، د فلزاتو پالیسي، د ساختماني ډبرو پالیسي، د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پالیسي او د ډبرو سکرو پالیسي د تعدیلاتو پیشنهادي طرحې مسوده چمتو شوې ده. پخوا خصوصي سکتور اړ و چې د کوچني مقیاس کان کیندنو په داوطلبۍ کې د ګډون په موخه سلګونه موخه پروپوزلونه وړاندې کړي چې دې چارې د قراردادونو د عقد پروسه اوږده کړې وه. اوس مهال خصوصي سکتور ته د اسانتیا او د پروسې د لنډولو په موخه د داوطلبۍ د ارزیابۍ اسنادو واحده کڅوړه چمتو شوې چې ټول شرکتونه له یادې کڅوړې څخه استفاده کوي. د پانګوالو لارښود چې د قانونو په سکتور کې د ګډون ټول مراحل تشریح کوي چمتو او نشر شوی دی. د قانونو پروژو په هکله د معلوماتو وړاندې کولو او فرصتونو د معرفي کولو په موخه د بیلابیلو هیوادونو له پانګوالو او سفیرانو سره مخامخ ناستې او آنلاین کنفرانسونه جوړ شوي دي. د مرمرو د حق الامتیاز د ټاکلو طرحې چمتو شوي دي. د قانونو د ساتنې د کړنلارې طرحه د نهایي تصمیم نیولو په موخه د وزیرانو شورا محترم اقتصادي کمیسیون ته لیږدول شوي. د قوشتېپې کانال د تمویل لپاره د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو سکرو قانونو ځانګړي کول. د قوشتېپې کانال د جوړېدو د تمویل په موخه اسلامي امارت محترمې کابینې پریکړې له مخې د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د ډبرو سکرو قانونه د ملي پراختیا شرکت په واک کې ورکړل شوي دي. د قوشتېپې کانال چې یو مهم حیاتي کانال او لویه پروژه ده د دې د تمویل دپاره دغه د بلخاب سکاره یا زغال په واک کې ورکول شوي دي. په ټیټه بیه د کابل ښاریانو د ژمي د اړتیا وړ سونتوکي چمتو کول چې په تیر ژمي کې د کابل ښاریانو لپاره تقریبا 4 لکه ټنه د افغانستان اسلامي امارت د محترم کابینې د پریکړې په اساس د قانون او پټرولیم وزارت، مالیې وزارت او د کابل ښاروالۍ ته دنده وسپارل شوه چې په ټیټ نرخ د کابل ښاریانو د ژمي د اړتیا وړ سونتوکي یعنی ډبرو سکاره چمتو کړي او دارنګې د ښه مدیریت لپاره میکانیزم جوړ کړي چې الحمدلله په تیر ژمي کې دغه پروژه په ډیر ښه طریقه باندې مدیریت شوله. د کابل ښاریانو ته په ټولو ناحیو کې په نیم قیمت باندې هغوی ته زغالي سنګ یا د ډبرو سکاره هغه ورسول شول. شفافیت او د غیر قانوني کان کیندنې مخنیوی. د شفافیت د تامین په موخه د قانونو سکتور عواید په فزیکی بڼه نه ټولیږي بلکې د مالیې وزارت د بانکي سیستم له لارې د دولت حسابونو ته لیږدول کیږي. مخکې د اسلامي امارت د راتګ نه مخکې تقریبا ډېرې پیسې هغه په فزیکي ډول باندې ټولېدلې چې په دې سره فساد ته یو لویه لاره جوړه شوې وه چې هغه سیستمونه ټول په کمپیوټري سیستمونو باندې بدل شول چې الحمدلله په شفافیت کې ډېره زیاته مرسته کړې او په د فساد مخې د عوایدو په راټولولو کې کاملا هغه نیولې ده. د هیواد مختلفو ولایتونو کې لکه هرات، سمنګان، کابل، بامیان، کندهار، ننګرهار،
کونړ، سمنګان، بغلان، بلخ، لوګر، کندوز، لغمان او نورستان ولایتونو کې 240 اکتشافي او استخراج جوازونو تخنیکی او فني ارزونه ترسره شوې. د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په موخه د یاد وزارت په تشکیل کې د قانونو د ساتنې کمیټې د انسجام ریاست جوړ شوی ترڅو د هیواد له قانونو څخه په ښه توګه ساتنه وشي. د قانونو غیر رسمي کیندنه یو ستره ننګونه وه چې د لسیزو راپدې خوا د افغانستان تقریبا ټول حکومتونه ورسره مخ وو. د افغانستان اسلامي امارت واک ته د رسیدو له لومړۍ ورځې تر اوسه په دوامداره توګه په دې کار کوي چې د قانونو د غیر رسمي کیندنو او قاچاق مخه ونیسي. الحمدلله په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شته. ډېر هغه کاني ساحې چې پخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېدې اوس یې کیندل بند شوي دي. د غیر رسمي معدنکارۍ مخنیوی یوه دوامداره پروسه ده چې د وزارت محترمه رهبري ورته جدي پاملرنه لري. د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي ترڅنګ وزارت د یادو ساحو د رسمي کولو لپاره کار کوي چې یاده چاره به دغه ستونزه په دایمي ډول ختمه کړي او د قانون او پټرولیم وزارت د غیر قانوني کان کیندنې مخنیوي په هکله جدي دی او د عاملینو سره به قانوني برخورد کوي. افغانستان تاسو ته معلومیږي چې د ډیرو کلونو راهیسې داسې غیر قانوني استخراج قاچاق په خپل سر باندې کان کیندنه دا بیخي یو عادت ګرځېدلی و چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د دغې چارې ډېر حده پورې مخه نیول شوې او ټول کارونه ورځ تر بلې هغه قانوني او رسمي کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په پیشنهاد او د مشرتابه د حکم له مخې د قانونو د امنیت د ټینګښت په موخه 300 کسیزه قطعه منظور شوې چې اوس مهال د قانون وزارت د کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ د یاد قطعې په جوړولو باندې کار کوي چې د دې قطعې ان شاء الله په جوړېدلو سره به نور هم د قاچاق غیر قانوني کان کیندنې او خپل سریو مخه ونیول شي. د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د تامین په موخه ځینو ولایتونو کې د 3 پایو لوړ ټنه ترازوګانو نسبولو باندې کار پیل کړی چې اوس مهال د نوموړو ترازوګانو د داوطلبۍ مراحل بشپړ شوي او د اداري او تدارکاتي پروسې په بشپړ کېدو سره قراردادونه لاسلیک شي. همدارنګه د کندهار، زابل، غزني او هلمند ولایتونو قانونو ریاستونو لپاره د لوړ ټنه ترازوګانو د جوړولو او نسبولو نقشې چمتو شوي دي چې دا هم تر ډېره حده پورې به هغه موټرو به خپل وزن معیار نه مراد کوو او شرکتونو به ډېر دغه کول چې دغه ترازوګانو د نسبولو سره به انشاءالله دغه مخه هم د فساد مخه ونیول شي. راټول شوي عواید د 1401 هجري شمسي کال کې د قانون او پټرولیم وزارت 18 میلیارده 480 میلیونه 18 میلیارده 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یادونې وړ چې موږ ته د مالیې وزارت لخوا نه د تیر 1401 کال لپاره 14 میلیارده 480 میلیونه او 1,80,000 افغانۍ هدف راکول شوی و چې موږ 18 میلیارده 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي چې تفاوت فیصدي 20% ده. تقریبا 3 میلیارده عواید موږ د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات راټول کړي دي. د 1400 هجري شمسي کال په تناسب د عوایدو د زیاتوالي فیصدي په افغانیو په 1400 هجري شمسي کال د قانون او پټرولیم وزارت عواید 2 میلیارده 559 میلیونه 5,22,510 افغانۍ وو چې د تیر کال چې د 1401 کال په مناسبت د دیو توفیر هغه 14 میلیارده 920 میلیونه 9,14,514 افغانۍ کېږي چې د فیصدۍ په حساب باندې 503.3% زیاتوالی راغلی. د 1401 کال مقایسه کو چیرې د 1400 کال سره وکړو نو موږ په عوایدو کې 503.8% زیاتوالی راغلی دی چې دا یعنی تقریبا د مقایسې وړ نه دي. او په دې کې دا خبر هم د یادونې وړ ده
چې په 1400 کال کې چې ډیر عواید راټول شوي هغه چونکې د امارت حاکمیت تر یو وخت پورې نو هغه په حساب باندې زیات شوي کنه موږ کو د 1499 کال سره مقایسه کو بیا خو هیڅ کله د مقایسې وړ نه دي ځکه په هغه کلونو کې عواید هیڅ کله میلیارډ ته نه بلکې په میلیونونو کې روان وو چې ورځ په ورځ باندې د اسلامي امارت په حاکمیت کې دغه عوایدو کچه اضافه کیږي چې موږ د خپل ټاکلي هدف نه هم 3 میلیارډ تقریبا وړاندې تللی وو د 1402 هجري شمسي کال لپاره د کانونو پټرولیم وزارت عمده پلانونه د کانونو سکتور د قانوني چوکاټ د کانونو قانون د کان کیندنې مقرري د نفت او غازو قانون او مقرري پالیسیګانې او کړنلارې تعدیل بشپړول چې دا څومره قوانین دي یا مقرري دي دغه کار پر روان دي چې دغه تکمیل کو او په دې برخه کې موږ خپل کار بشپړ کو د نویو قانونو سروي او پیژندنه راتلونکي کال کې عمده پلان دا دی چې نوی قانونه هغه سروي کو او دارنګ وی پیژنو چې په دې سره به د قانونو په دغه کې نور هم اضافه والی راشي د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو جلبول یا هڅول کوشش په دې روان دی چې راتلونکي کال کې ډیر نه ډیر کورنۍ او بهرني پانګوال وهڅول شي چې هغه هیواد ته راشي او دلته په هیواد کې پانګونه وکړي د پروسس هڅول د هیواد په داخل کې دا یو عمده ستونزه ده چې په افغانستان کې د خامو موادو پروسس نه کیږي متاسفانه ډیر مواد هغه خام مواد منګه خارج ته صادریږي راتلونکي کال کې عمده هغه پلان دا ده هڅه او کوشش په دې روان ده چې د ټولو معدني خامو موادو لپاره د هیواد په داخل کې د پروسس زمينه برابر شي د رونتیا او ځواب ویونکي حکومتولۍ ته پراختیا ورکول له چینایي کمپنۍ سره د عینک مس پروژې د مذاکراتو بشپړول کوشش دا روان دی چې راتلونکي کال کې دغه مذاکرات پای ته ورسیږي او د هیواد دغه لویه سرمایه او لویه پروژه هغه دغه چارې پیل شي د ټاپي پروژې چارې مخ ته وړل ټاپي پروژه هم په اولویتونو کې د وزارت قرار لري راتلونکي کال په دې باندې نور هم جدي کوشش کیږي چې دغه لویه او حیاتي اقتصادي پروژه دغه چارې عملاً پیل شي او په هیواد کې یو اقتصادي تحرک رامنځته شي همدا ستونزې د زیربناو نشتون د کانونو او هایدروکاربونونو د سروي او بنسټیزو زیربناو د جوړولو لپاره د کافي پرمختیايي او عادي بودیجې نشتون د زیربطو اداراتو ترمنځ د همکارۍ کمواله وړاندیز شوي حل لارې د زیربنایي اړتیاو برابرول لکه ترانسپورت برېښنا ځمکه اوبه ترڅو پانګوال وکولای شي د هیواد په بیلابیلو قانونو کې پانګونه وکړي او د قانونو زیرمې استخراج کړي د پراختیايي پروژو په برخه کې د اړتیا وړ بودیجې تخصیص او د قانونو د سکتور د نوي سروي تر سره کول